نو زموږ چینل در سره لایک کړئ او در سره شیر کړئ او خواله د سره خط باندې کلیک وکړئ او خواله فعال نشان فعال باندې کلیک وکړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو که زموږ چینل د فیسبوک پاڼه کې نه وای زموږ د فیسبوک پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او در سره لایک کړئ او د شیر بټن باندې کلیک در سره وکړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ وای. ګرانو ملګرو زه یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ویډیو دا ده چې مونږ څنګه کولی شو داسې ښایسته ویډیوګانې په خپل موبایل سکرین باندې ولګوو. یعنې دا څنګه طریقه ده ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم په مهربانۍ سره درته وایم. که زموږ چینل کې نه وای زموږ چینل در سره سبسکرایب کړه او حاله فعال نشان فعال باندې کلیک وکړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دې لپاره به تاسو اول ګیلرۍ ته ننوځئ. کله چې ګیلرۍ ته ننوځئ دا ګیلرۍ به خلاصه کړئ. نو چې کله مو خلاصه کړه دوستانو بیا په اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې کلیک ورسره وکړو تاسو به لاندې لاړ شئ په اپشن باندې کلیک وکړو. کله مو چې په اپشن باندې کلیک وکړو د اپشن باندې کنټینیو کړئ. دوستانو دا اول پروګرام وینئ که زموږ ویډیو څوک په پیج باندې ګوري په پیج باندې سر نه لیکل راغلی د پرسنۍ سره ډاونلوډ کولی شي او که څوک یوټیوب باندې ګوري یوټیوب باندې لیکل راغلی د پرسنۍ سره ډاونلوډ کولی شي. نو دا اپشن زه انسټالوم دوستانو. دا انسټال باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو دوستانو دا په اپلیکیشن کې دا شیشې ته نه انسټالېږي او د هغې ځای نه باید تاسو کنټرولوئ. نو دا اپشن باندې کلیک کړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وګورئ چې زما دا هلته موټر ده او دا هلته نقشه ده. نو زه دا بدلوم دا اپشن باندې به کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به لاړ شئ. دلته به لاندې به اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. دا لاندې اپشن وینئ په دا اپشن باندې به کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړو زه راځم بیا په لاندې په دا اپشن باندې کلیک کوم. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړو زه راځم بیا دا اپشن باندې لاندې بل اپشن ورته انتخابوم. په دا اپشن باندې به دوستانو ګورئ چې دلته نمبر نه لیکل کېږي. زه یو نمبر ته انتخابوم. تاسو د ویډیو تر پایه وګورئ. نو ګوره چې ما نمبر ته انتخاب کړو بیا په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړو نو زموږ هغه به نام هر شی به ورته انتخاب شوی وي. نو زه راځم بیا په دا اپشن باندې کلیک ورسره کوم. دا اپشن به کنټینیو کوئ. دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا اپشن باندې کلیک وکړو به دوستانو دا اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا اپشن باندې کلیک وکړو دا اپشن به کنټینیو کوئ. نو کله مو چې کنټینیو کوئ دلته کونجۍ ته ورثبتېږي او د موبایل رڼا ته دا اپشن به کنټینیو کوئ. کله مو چې دا کنټینیو کړم دا اپشن باندې به کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې دوستانو وبهئ ډېر دا اپشن به کنټینیو کوئ. وګورئ دوستانو چې زما نام به هم ورته لیکل شوی موټر یې هم بدل شو. وګورئ دوستانو شکیر خان نام هم ورته شوی او موټر یې هم بدل شو. نو هغو ملګرو دا ډېره خوندور او زبردسته طریقه ده. که د ویډیو مخه شوی د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او که لایک کړی مو نه وي در سره لایک کړئ تر څو چې هره ورځ مونږ داسې ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو چې د ستاسو پورې په وخت در ورسي. هیڅ به هڅې خط د لا په امان.